وخت ته ورسیږي چې اوس کرکټ رسېدلی د افغانستان؟ نه، کرکټ شروعات خو ډېر مشکل و. لکه څنګه تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې تاسو کورنۍ پرېښودئ، موږ دومره وهل خو لري چې پوښتنه یې مه کوه. پرېښودل نن سبا ځوانان خو ډېر بختور چې پلار یې ګراونډ ته راولي کرکټ به کوي. ډېر مشکلات و، حالات ډېر خراب و. زه به تاسو د کریم صادق یو واقع وایم. دی به سهار دغه مهاجرت وخت کې دی به سهار راته تورخم ته لوړګي ته په لوړګي به ټي ویګان په شا وړل کارخانو ته، بیا مازدیګر به پریکټس کو. نو دا رقم نوروز منګل به ټیکټر شګې به چلولې. نو کرکټ کول ډېر مشکل کار و هغه وخت کې، ځکه چې نه داسې کم شرایط د کرکټ برابر و، نه پیسې وې، هېڅ شی هم پکې نه و. خو موږ یو وخت کې کېناستو، تقریبا د 2000 خبره ده. موږ ټول لوبغاړي کریم صادق، نوروز منګل، نبي ساحل، رئیس احمدزی، یاسین ګل، دا ټول موږ کېناستو. موږ خپله کې سره مشوره وکړه دا کرکټ کوو که پرېږدو یې، ځکه چې حالات چې دې کور کې موږ نه غواړي چې باید کار روزګار مزدوري وکړي. نو موږ ټول یو اتفاق یو قسم وکړو چې راځه کرکټ دومره هم کړی ده، دا دنه مخکې د خلکو جهاد کړی، موږ دپاره کړی، شهیدان یې ورکړي، موږ دپاره ورکړي. راځه موږ داسې قرباني وکړو، انشاءالله الله مهربانه ده. که یو وخت کې دا کرکټ غټ مقام ته راشي، راځه 3 کاله نور هم قرباني ورکړو. نو په هغه اتفاق موږ راجو شو 2006 کال کې. نو الحمدلله چې دا کرکټ په دې مقام ته زه اوس هم وایم چې ما دپاره اتل چې دی کریم صادق دی، نوروز منګل دی، نبي ساحل دی، اصغر ګل دی، دا ما دپاره ټول ملي قهرمانان، ځکه چې په هغه سختو شرایطو کې دوی کرکټ شروع کړو، دې مقام ته راورسوو. ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو نه او ټولو ته د بریا هیله لرم. مننه، کور ودان. ډېره زیاته مننه موسکا، زیبا او د ملي